دو کانال به درازای 2200 متر در ولسوالی های سید کرم و روحانی بابای ولایت پکتیا با هزینه 9 میلیون افغانی از سوی برنامه غذایی جهان به بهره برداری سپرده شد. رئیس حوزه دریای فرعی پکتیا در مراسم گشایش بهره برداری این کانال ها می گوید که این دو کانال افزون بر آبیاری 1580 هکتار زمین کشاورزی باشندگان 26 روستا نیز از این آب مستفید خواهند شد. دغه پروژه سی 1 کیلومتر د روحانی بابا گویانی سیمه کې ده تقریبا سی او یو حصه مطلب په سید کرم ولسوالۍ کوشجنه کلی کې 1200 متره حالت ده تقریبا د 8 میلیونو ولکه 15,000 افغانۍ په لګښت باندې د خوړو سازمان او همدارنګه د انجو هلتوم انجو په هغه باندې مطلب تر سره شوی ده. در همین حال باشندگان پکتیا از مسئولان خواستار مهارسازی آب و عملی سازی پروژه های بیشتر در این ولایت هستند. دا بند محتوا تړل چې موږ استفاده ترې وکړو دا ملکونه وینې لیغه غرچ خیراونې سه تر تعمیر تر ولسوالۍ نه لیږ راپورته دا ملک ټول د موزي ده خو دغه سره راته ولاړ ده هیڅ شی هم نسو کې کولی. زموږ دغه د ګویانې بند وتړل سي او زموږ دا خوړ په خپله لار سیخ سي خوړ د موږ بیا لارې سوی ده 600 متره بنځکه یې ټوله وړې ده. ډېر مناسب ځایونه د غټو بندو او د وړو بندو دپاره مناسب ځایونه لرو دې ته اشد ضرورت ده. بر اساس معلومات ریاست حوزه دریای فرعی پکتیا کار سروی 15 بند آبگردان را نیز تکمیل کردند.